ډیرو قدرمنو وطنوالو د وطن نه بهر رونو خویندو په پښتنو مینو مینه خلوص او سلام مې ومنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو دا څو منظومې کرښې دي چې دا د منګا پښتو ادبي ټولنې یوه طرحه وه چې دا چا بل کړي دي زما په خړ خیبر ورونه. نو ما په هغه وخت کې څو منظومې کرښې لیکلي دي، هغه دا چې خپل عقل راته وایي چې دا کار د امریکې دی، خپل عقل راته وایي چې دا کار د امریکې دی، دا ډرون حملې خودکش حملې روزګار د امریکې دی، او شعور مې راته ښایي تخیل کې یې زوینم، شعور مې راته ښایي تخیل کې یې زوینم، نن صدر پاکستان زمونږ په لار د امریکې دی، او کیسه د اسامه لا په نړۍ کې ختمه نه ده، کیسه د اسامه لا په نړۍ کې ختمه نه ده، خو وایي اوباما چې ټول اختیار د امریکې دی، او زه روح د خپل رهبر سره په جنگ شم ورته وایم، زه روح د خپل رهبر سره په جنگ شم ورته وایم، نن ستا کورشنغر هم مینتبار د امریکې دی، او حیا راله راځي چې ستر بابا ته داسې وایم، حیا راله راځي چې ستر بابا ته داسې وایم، منم چې وینه ستا دی خو بس یار د امریکې دی، حیا راله راځي چې ستر بابا ته داسې وایم، منم چې وینه ستا ده خو بس یار د امریکې دی، او بابا او رهبر دواړه په افسوس مروړي لاسونه، بابا او رهبر دواړه په افسوس مروړي لاسونه، دا چا بل کړي دي زما په خړ خیبر ورونه. او نن جنگ د مفاداتو د پښتون په وینو سور دی، نن جنگ د مفاداتو د پښتون په وینو سور دی، شرخوخي پښتون نه دی راګیر شوی بې کسور دی، نن جنگ د مفاداتو د پښتون په وینو سور دی، شرخوخي پښتون نه دی راګیر شوی بې کسور دی، او زما د پښتونخوا وطن مثال د توت تنور دی، زما د پښتونخوا وطن مثال د توت تنور دی، چالاکه امریکا وای پښتون بجې ناسور دی، زما د پښتونخوا وطن مثال د توت تنور دی، چالاکه امریکا وای پښتون بچې ناسور دی، او دا کول د سکندر د نړیوالو ته منظور دی، دا کول د سکندر د نړیوالو ته منظور دی، آزاد ابن آزاد د پښتون دغه دستور دی، او ملای وزیر اعظم مو په قسمت ته رسېدلی، ملای وزیر اعظم مو په قسمت ته رسېدلی، ملګری چې د غلو د په ډالرو پور مامور دی، او قاضیان او پوځیان واړه د اکبر بادشاه لټان دي، قاضیان او پوځیان واړه د اکبر بادشاه لټان دي، سنگر مخوش پروت دی او انصاف دلته مخصور دی، قاضیان او پوځیان واړه د اکبر باچا لټان دي، سنگر مو خوش پروت دی او انصاف دلته مقصور دی، را پاسه پښتنو را پاسه پښتنو نور د غفلت مکړی خوبونه، را پاسه پښتنو نور د غفلت مکړی خوبونه، دا چا بل کړي دي زمونږ په خړ خیبر ورونه. ډیره مننه، په الله مسپرم، خاد و آباد اوسئ، اسلام زنده باد، پاکستان پاینده باد.